ز یو قلم غواړم. I want a pen. I want a pen. ز یو قلم نه غواړم. I do not want a pen. I do not want a pen. آیا تاسو یو قلم غواړئ؟ Do you want a pen? Do you want a pen? تاسو څه غواړئ؟ What do you want? What do you want? دوستانو انګلیش ویل اوس ډیر اسانه شو. مونږ در سره لایک او فالو کوئ او زمونږ سره زده کوئ هر ورځ نوې جملې او نوې الفاظ په ساده او اسانه طریقې سره. نو راځئ چې شروع کړو. ما معاف کړه. ما معاف کړه ته په انګلیش کې وای forgive me. forgive me. وخت ختم شو. وخت ختم شو تا په انګلیش کې وای time is up. time is up. اوس نه. اوس نه تا په انګلیش کې وای not now. not now. زه یوازې یم. زه یوازې یم تا په انګلیش کې څه وای؟ زه یوازې یم تا په انګلیش کې وای I am alone. I am alone. بالکل نه. بالکل نه تا په انګلیش کې څه وای؟ بالکل نه تا په انګلیش کې وای not at all. not at all. دا سدي. دا سدي تا په انګلیش کې څه وای؟ دا سدي تا په انګلیش کې وای what is this. what is this. زما لاس اونیسا. Hold my hand. Hold my hand. دا کتاب صحیح اونیسا. Hold this book correctly. Hold this book correctly. ماتا بیا رایات کړه. Remind me then. Remind me then. آیا تاسو یو قلم غواړئ؟ Do you want a pen? Do you want a pen? بیا راشه. Come again. Come again. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلیش درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی Teacher Hikmat English. Manana.